ولسمشر اشرف غني ملي یووالی باید په عمل کې ترلاسه شي. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. پخواني ولسمشر اشرف غني خبرداری ورکړ چې د خلکو له ارادې پرته نظام به له ګواښ سره مخ شي. د افغانستان پخواني ولسمشر اشرف غني په خپل غږیز پیغام کې له اسلامي نړۍ غوښتي چې د طالبانو د کړنو پر وړاندې ورسره استدلال وکړي. پخواني ولسمشر په خپل پیغام کې زیاته کړې چې دا اړینه ده چې دا ډله په دې پوه شي چې د مسلمانانو خیر په کوم لوري کې دی. اشرف غني په دغه غږیز پیغام کې چې څه موده وړاندې په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی ټینګار یې وکړ چې پرته له دې چې د نارینه او ښځینه تور او سپین عرب او غیر عرب ترمنځ توپیر وشي، ټول باید په زړه او روح ایمان ولري او ایمان راوړون په جبر او زور نه کیږي. اشرف غني د نجونو پر تعلیم ټینګار وکړ او ویې ویل چې د نړۍ تجربې ښیي چې د یوې نجلۍ زده کړه 15 نسلونه بدلولی شي. محمد اشرف غني خبرداری ورکړ چې افغانستان تاوتریخوالی او زور زیاتی په دغه هیواد کې ثبات نشي راوستلی. پخواني ولسمشر دا وړاندیزونه داسې مهال کوي چې د ده د رهبرۍ پر ډول او له افغانستانه یې له وتلو وروسته د افغانانو له پراخو نیوکو سره مخ شوي دي. دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا خیر چارې، ښه وخت.